خاوند مې راته وی داسې چکې چکې کوټې دی دوستانو تاسو خو نازک اقبال پیژنئ، زما نه ډېره ښه پیژنئ. هغې رور چې کوم و د هغې د لور سره یې زیاتې کړې و اورې، او د هغه رور بدنام شوی و. هغې دا خبره کړې وه چې ډېر به زه پانسي ورکوم او ډېر وخت وشو، اوس هغې خبره واضحه کړه. راځئ ګورئ چې څه وایي. نازک اقبال له ټول اول خو زه ستا شکریه ادا کوم چې تا دومره قیمتي ټایم ماله راکړو. مننه. ښه میډم نازک اقبال، دا راته ووایه چې ستا د رور ستا د لور چپه کړې وه، آیا دا ستا رور دی او که نه؟ دا زما رور نه دی، که دا زما رور وی ده به داسې کار نه کوم. ښه زه دغه پرېږده، دغه په ګولۍ وله، دا ستا د کور مسله ده. خو دا راته ووایه چې د اوسه پورې په ځان څومره خلک واچول، نومونه راته ووایه. زه خو د ټولو نومونه اخیستی نه شم. لکه بېشمېرو خلکو دله دا مورې ارته کړې ده. بالکل. نازک اقبال یو تپوس کوم خو ډېر خطرناک دی، خفه پې نه شي ګورئ. ښه دا لاندې دا مورې د چا ډېره خوږ کړې ده؟ جاوید فیضه. وای مولا نو مال د غم ټپې هم نه راځي کړه چې بس نازک اقبالو اخري تپوس درنه کومه چې زه درشم او د شړشمو تیل ته وړمه، نو څنګه به یې خوشحاله یې که نه؟ زه خوشحاله یم. بیا خو شاته کول